محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله د عوامي نشر پارټي مشر محترم ایمل ولی خان صاحب اعلان وکړو چې ما د تاریخ د سیاست پاڼه د ولی خان په شان بدل کړه. ولی خان د ذوالفقار علي بټو په وخت کې دا اعلان کړو چې د باچا خان عدم تشدد اوس کار نه کوي، ما دا پاڼه بدل کړه. ایمل ولی خان صاحب دا وایي چې موږ تیر شل کاله د اسټابلیشمنت سره په دې مرسته وکړه چې موږ به د پښتنو خدمت وکړو، خو داسې ونه شوله. نو موږ د اسټابلیشمنت سره دغه پاڼه بدل کړه، نور به د دوی سره دا تعلق نه لرو. هغه دا ووی چې چوکیدار باید چې چوکیداری وکړي، د ده په سیاست کې هیڅ کار نشته. دا ووی چې ANP بنیادی طور باندې د اپوزیشن پارټي ده او موږ مزاحمت شروع کوو او په دې کې کامله ګټې راوستې شو. موږ ته د حکومت هیڅ ضرورت نشته. زما په خیال دا یو ډېر تاریخي اعلان دی. دې ته منفي کتل نه دی پکار. یو سیاسي ډله چې کله دا اعلان کوي نو دا وړوکی اعلان نه وي. بیا په داسې انداز کې چې کوي چې زما د اسټابلیشمنت سره شل کاله تعلق وو، تړون وو. دا چرته په پاکستان کې چا نه دی ویلي. تړون یې وو خو ویلي یې نه دي. دا اقرار وکړو نو دا ډېر د جرأت خبره ده چې او تړون وو خو نور به نه ساتم. نو د دې ستاینه پکار ده او دام نشي کېدلی چې دغه یوازې ایمل ولی خان دا بیان بل کړي. یقینا سیاسي ډله په خپلو کې مشوره کوي. دا د یو سیاسي ډلې په حیث باندې پرېکړه وکړي. خو په دې باندې شکوک هم شته دی. د ده په خپل بیاناتو لاندې چې کم کمنټس وي نو په هغه کې هم دا ذکر وي. زما په دې لړ کې منفي سوچ کتن نه دی. البته درې داسې شیونه دي چې هغې ته جرأت کومه چې لږ غبرګون ورکم. یو دا چې کله باچا خان مرکز کې محترم ایمل ولی خان خبره کوله نو هغه وویل چې موږ نران یو، ورسره ناز او موږ څه دوپټې یا بنګړي نه دي اچولي. ورسره ناسته سمر بلور ونه چرته صحافیانو به اشاره ورته کړې وه، مسکیم شوه غریبه. د لفظ به د ده نه یقینا هسې د ژبې به یې ښویېدلی وي، سلیپ آف ټنګ به وي. ځکه چې ANP داسې ده نه. ANP یو سیکولر پارټي ده، د دې ډېر ښایسته تاریخ دی او په ANP کې اوس هم د زنانه ونډه ډېره زیاته ده. بیا د باچا خان تحریک کې خو د زنانهو توره د هغوی تکړه توب هغه څوک هیرولی شي. چې کله موږ دا وایو چې تکړه توب نر ته یعنی صرف سړي ته دی، نو دلته موږ د پدري معاشرې یو بې انصافي کوو د زنانه سره. دا لفظ نر نه دی پکار، دا تکړه پکار دی، پیاوړی پکار دی. تکړه او پیاوړی مورم کې دی شي، خورم کې دی شي، لورم کې دی شي، نوسیم کې دی شي. دا تکړه توب سړو ته محدود نه دی. نو دا یقینا د سلیپ آف ټنګ و. دا وړوکې خبره وه. دویمه خبره چې کومه ده هغه د شعار دی چې چلو چلو بارډر چلو. یو انف از انف ډېر ښایسته دی. یو چلو چلو بارډر چلو. بیا په بارډر چلو کې دا وایي چې هغه بارډر ته جنرالانو ته وایي چې ته چې وایې چې 400-600 کسان راشي بارډر کراس کړي او ستاسو نه جامې وباسي. نو د دې نه خو د افغانستان بارډر اندازه لګي. نو که داسې وي نو دا به ایمل ولی خان او ANP ډېر غټ تاوان وکړي. د ډیورنډ کرښې ته بارډر ویل او بیا دا توقع کول چې پښتون کمپرسته ذهنونه به زما سره لاړ شي، داسې ممکنه نه ده.
نو خدای دې وکړي چې دغه هم سلیپ اف ټنګ وي د ډیورنډ د جبر دا کرخه د افغان په وجود باندې دا کرخه دا داسې ساده نه ده چې څوک ورته بارډر ووایي او موږ به یې ورسره ومنو. دریم چې کوم دا هغه دا ده چې د ثوابې په لاریون کې دا وویل چې زه د دوی قائد اعظم د دوی مشر جناح چې کوم دا ویلي و چې فوج ته په سیاست کې د برخه اخیستلو اجازه نشته، زه د هغې تقلید کوم. زه هغه خبره مخکې بوزم. د دې لږ صرف وضاحت کول غواړم. وضاحت دا کول غواړم چې جناح صاحب دا خبره کویټه سټاف کالج کې 1949 کې وکړې وه، صرف یو ځل یې کړې وه. چې کله دا خبره هم کړې وه په وخت کې د جناح صاحب په وفاقي کابینه کې د فوج مشر چې په وخت کې به CIC ورته وي، کمانډر ان چیف د داخله وزارت مشر او چې څو پورې ژوندی او تر اخره پورې هم وو. نو دا یو جمله استعمال کړې وه، د څه نور څه اهمیت د دې نشته. د جناح صاحب دا ریفرنس کمزوري ریفرنس دی. جناح صاحب په لړ کې ډېره خبره نه کول غواړم، خو صرف دا ویل غواړم چې جناح صاحب کله چې یعنی سیکنډ لاست وایسرای لارډ ویبل په فروری 1929 کې د هندستان نه لاړ او بدل شو او دغه په ځای باندې لارډ باونډ بیټن راتللو. نو په وخت کې دغه سره یره شوله چې کېدی شي مالا پاکستان رانه کی، ځکه چې ویبل سره خیر جوړه وه. نو هغه سکندر مرزا راوغوښتلو. سکندر مرزا خپل کتاب کې لیکي هغه سکندر مرزا راوغوښتلو دا د پېښور کمیشنر هم پاتې شوی و. دا هغه سړی و چې د خدایي خدمتګارو احتجاج چې پکټینګ و په هغه کې خدایي خدمتګارو ته په خوراک کې جلاب ورکړي و، دې نه مخکې چې کله دلته کمیشنر. نو دا راوغوښتلو جناح صاحب ورته وویل چې کېدای شي پاکستان رانه کي، نو ځکه ته لاړ شه، ته دا کار کولی شي، ته د قبایلي لښکر را جوړه که او هلته فسادات وکړه. هغه ورته زما نوکري او خرچه هغه ورته دا ما بندوبست کړی دی. ورته ویلي وو چې د تا ته به 1 کروڑ روپۍ فروری 1949 کې 1 کروڑ روپۍ به نواب اف بوپال درکوي او ته به د خان اف کلات په ظاهره نوکري او ته به هلته د قبایلي سیمو نه دا لښکرې را جوړه کړي او هلته به هندوان او سیکان ووژنې او داسې به لاقانونیت جوړ کړي چې هلته د خدایي خدمتګارو حکومت کمزوري شي، کانګرس حکومت چې یعنی دغه خلاف خبره وشي او د پاکستان په حق کې خبره روانه شي. علاقې کومې وي؟ وزیرستان، تیرا او مومند. نو بیا دا د فروری خبره ده 1949 په اول د مې 1949 کې د امریکې یو وفد د سره ملاقات کوي. امریکې انګلند ته دا ویل، برطانیې ته دا ویل چې ته د هندوستان ولې تقسیموي. هغه ورته ورشه د جناح صاحب سره ملاو شي وویني. د جناح صاحب سره ملاقات کېدلو نو هغه رونالډ هیر په مشرۍ کې او ورسره تامس ویل وو. نو دوی د ملاقات وکړو په 1 مې 1949. هغه ورته ته د هندوستان ولې تقسیموي. هغه ورته هندوستان خو د ستاسو مفاد دپاره هلته سوشلیست روس دی، موږ چې کله پاکستان جوړ کړو نو د ستاسو د مفاداتو نگراني به کوو، موږ به د روس سره د سوشلیست لور سره د ستاسو خدمت کوو، جنګیږو به او د ترکیې نه د چین پورې به مسلمانان سره یو ځای کوو. دلته خو دا پته وه چې د انګریز پالیسي او د امریکې پالیسي څه ده د سوشلیست روس په حواله سره. نو د جناح صاحب خبرې خو ډېرې دي، خو مختصر یې کوم چې جمهوریت په حواله سره هم د جناح صاحب خبرې داسې نه وي. سکندر مرزا بیا لیکي چې ما ورته وویل چې د مسلم لیګیانو ډېرې قربانۍ ورکړلې، د دې په کار ده چې موږ خیال وساتو. وی شوډ بی کنسیډریټ ټو مسلم لیګرز. وی دا راته وایي د مسلم لیګیانو څخه خیال وساتو. پاکستان خو دوی نه جوړ کړی، پاکستان خو ما او زما سټینوګرافر جوړ کړی دی. او محترم ایم الولي خان صاحب او عوامي نشتر پارټي او ټول پښتنو ته باید چې دا ور یادوي او یاد به وي چې جناح صاحب کله حکومت جوړ شو نو دا صرف 8 ورځې وي. 8
په 8مه ورځ یې د پښتنو منتخب حکومت د خدای خدمتګار حکومت لري کو 8 ورځې یعنی هفته صبر یو پاکستان د یو کال نه 2 ورځې کم وو چې په بابړه کې د پښتنو نسلکشي وکړه په دې منځ کې د پښتنو سلخ کړي د چترال نه تر وزیرستان سلخ کړي چې په هر یو کې لزر خلکو چې د هغه مشري د MI مشر شیر خان جنرال اکبر خان او خانزاده کوله د کشمیر ته ورواړول نو دا د جنا صاحب لاره چې کومه ده د دې تقلید د خدای نو کی چې د ولی خان پشان خلکو کی یا د باچا خان وارثان یو کی د باچا خان ډیر ستر تاریخ دی او چې امل ولی خان او NP په دې خبره باندې کلک ودرېدلې دي ان شاء الله چې او د اسټابلیشمنت خلاف یو او پرمن مزاحمت کو د پښتنو د ګوګل आवाज جوړیږي د پښتنو د ستونزو خبره مخکې بوزو د اقتدار په لالچ کې نزو او دا پریکړې کړې دي نو تاسو یقین وکړئ چې د باچا خان نه دومره خلک متاثر دي چې NP به اسمان ته ورسوي او زما یقین دی چې دغه خبره د ځل غپ نه ده داسې نشي کېدلی چې یو سیاسي ډله نن اعلان وکړي چې زه د اسټابلیشمنت نور نه یم او بیا کال پس د اسټابلیشمنت شي دا خودکشي ده سیاسي پارټي به خودکشي ولې کوي زما د ملولي خان دغه بیان زه ډیر زیات خوشحال کړم ډیر ورته خوشبینه یم ډیر شاباشي ورکوم او خدای دې وکړي چې د پښتنو اتحاد راشي دغه په خپل وطن باندې امن وغواړي دا د خپل نسل کشي خلاف आवाज اوچت کی دا په خپل وسایلو د حق ملکیت او د حق حاکمیت شعار اوچت کی ډیر مننه NP ته او امر ولی خان ته ډیر مبارکي د تاسو ډیر مننه خوشاله اوسئ مننه